د پخوا زمانې کیسه ده چې په یو کلي کې دوه وروڼه اوسېده چې د مشر ورور نوم عدنان او د کشر ورور نوم کامران و. عدنان او کامران دواړه وروڼه به هر سهار ځنګل ته راتله، هلته به یې لرګي کټ کول او په دې به یې د خپل کور ګزاره چلوله. کامران به هره ورځ ډېر هټ سوچونه لیده او نوې منصوبې به یې جوړولې. نو د دې د لاسه به یې ورسره د ښځې هر ورځ جنګ و. کاش چې ما ته هم په دې ځنګل کې یو خزانه میلاو شي نو قسمت مې بدل شي. همدغه شانتي روزانه به کامران په ځنګل کې د هټ سوچونه لیده او دې ته به بیا ډېر خوشحالېده. خو بل طرف ته د کامران ورور یعنی عدنان هغه ډېر محنتي او رښتونی و. عدنان به هر سهار ځنګل ته راتلو او هلته به یې لرګي کټ کول او هغه لرګي به یې بیا په بازار کې په مناسب ریټ خرڅول او په دغه به یې د خپل کور ګزاره چلوله. د عدنان ښځې به هم عدنان ته دغه یو نصیحت کولو او ورته دا خبره به یې کوله: ای سړیه، موږ له چې الله تعالی څه هم راکړي دي، موږ له فعالې باندې د الله تعالی نه شکر ادا کول فقط ځکه چې تاسې خلک به هم وي چې تاسې هر څه به نه لري. عدنان چې به د خپلې ښځې د خبرې واورېدې نو نور به هم د خپل کار سره شوق پیدا شو او خپل کار له به په شوق سره تلو. یوه ورځ د عادت مطابق عدنان د ځنګل په طرف روان شو، خو عدنان هلته په ځنګل کې په سیند باندې اوتېدو چې خپل تبر په سیند کې پرېوتو. عدنان د خپل تبر ډېر کوشش وکړو چې هغه بچ کړي، خو هغه د سیند په منځ کې ډوب شو او اوس عدنان د سیند خواته خپه ناست و چې دا خبرې د ځان سره کولې. یا الله زما مدد وکړئ، په دې تبر خو به ما ځان لا د کوټ روزي پیدا کوله، خو هغه تبر هم په سیند کې ډوب شو. د عدنان دا فریاد د سیند یو جادوګر هم واورېدو او د عدنان مخې ته حاضر شو. عدنان چې کله دغه جادوګر ولیدو نو ډېر ویرېدو، خو هغه جادوګر ده ته وویل چې زه صرف ستا د مدد لپاره راغلی یم، زه تا له څه نقصان نه درکوم. او هم د هغې نه پس هغه جادوګر عدنان لا د سرو زرو تبر ورکو او ورته وویل چې دا ستاسو تبر دی. خو عدنان رښتونی و نو ورته وویل چې دا زما تبر نه دی. او هم د هغې نه پس هغه جادوګر د سپین زرو تبر عدنان ته مخامخ کو او ورته وویل چې دا تبر دی. خو عدنان ډېر رښتونی و نو جادوګر ته یې دا خبره وکړه: یاره چې زه یو غریب سړی یم، زما نه د سرو زرو او نه د سپین زرو تبر و بلکې ساده او عام تبر و. جادوګر چې د عدنان د ایمانداري وکته نو ورله خپل تبر یې هم ورکو او د سرو زرو د سپین زرو تبر یې وله هم په انعام کې ورکو. او هم بیا عدنان په خوشحالۍ د ځنګل نه روانو او ورسره هغه درې ورنه تبرونه و. او هم د عدنان په دغې واقعې کې یو 2 ورځې تېرې شوې او اوس 2 ورځې بعد کامران د عدنان خواته راغلی و چې ورسره هغه 2 تبرونه ولیده. کامران چې د خپل ورور عدنان سره د سپین زرو او د سرو زرو تبر ولیدو نو ورته وویل: یاره وروره، ما هم په دې خبره باندې پوه کړه چې ستا سره د سرو زرو او د سپین زرو دا تبر د کم نه رالو. خو عدنان ډېر ښه او رښتونی و نو خپل ورور کامران ته یې ټوله کیسه بیان کړه. او هم د هغې نه پس د ماښام ټیم و چې کامران د خپل ځان سره ولاړ او دا سوچونه یې کول: که زه هم ځنګل ته لاړ شم او خپل تبر وغورځوم نو ما ته به هم د سرو زرو تبر میلاو شي، نو زه خو به بیا ډېر مالدار شم. او هم بیا په سبا باندې کامران هم د ځنګل په طرف روان شي او ډېر خوشحاله وي او د ځان سره دغه وایي چې ما ته به هم د سرو زرو تبر میلاو شي. او بیا کامران خپل تبر په قسطه باندې سیند ته ورورته وي او د کامران هغه تبر د سیند په منځ کې ډوب شي. کامران ډېر چالاک او ډېر ډرامه باز هم وي نو هلته جړه پړیا شروع کی او دا خبرې کوي: زما خو دغه تبر یوه سهاره وه او هغه هم زما نه د سیند په منځ کې ډوب شو، زه به اوس څه کوم؟ د کامران دغه جړه پړیا د هغه جادوګر هم واورېد نو کامران ته زر تر زره حاضر شي. ای انسانه، ته ولې دلته خپه ناستې او جړه پړیاد کې؟ ته ما ته خپله مسله ویلی شي، زه به ستا مدد وکړم. یره جي، یو څو منټه مخکې زما نه په دې سیند کې یو تبرګي ولیدو، نو زه په هغې پسې ډېر خپه یم، که تاسو زما څه مدد کولی شئ. او هم د هغې نه پس هغه جادوګر کامران ته د سرو زرو تبر وښیي او ورته وویل چې دا ستا هغه تبر دی.
او هم بیا کامران په لالچ کې راشي او هغه جادوګر ته دا خبره وکړي. او جی د سرو زرو دا کم تبر چې دی دا زمانه په دې سیند کې ډوب شوی و. بالکل دا زما تبر دی. جادوګر ته چې دا پته ولګي چې کامران دروغ وایي او د سرو زرو تبر یادوي چې دا زما دی، نو ورته دا وایي ای لالچي انسانه، ما خو ته معلومولی چې ته دروغ وایې که طرف چا، خو ما ته پته ولګېده چې ته توکه‌باز او دروغجن انسان یې. د دروغجن او د توکه‌باز انسان دپاره زما سره هېڅ انعام نشته. او هم بیا کامران د ځنګل نه واپس را روان شي او ډېر خفه وي، ولې چې هغه لالچ کړی وي نو خپل تبر ورته هم میلاو نه شي او د سرو زرو هم. او بیا کامران راشي خپل کور ته او خپلې ښځې ته دغه ټوله قصه وکړي کوم چې د هغه سره په ځنګل کې شوي وي. ای سړیه د دې خبرې نه ده سبق واله چې بیا کله هم لالچ مه کوه او په ایماندارۍ سره خپل کار کوه. یا ښځې بالکل تا صحیح خبره وکړه. زه به هم د عدنان په شان اوس محنت کوم او ځان نه به روزي ګټم او زه به خپل کار هم د عدنان په شانتي په ایماندارۍ کوم. د هغې ورځې نه پس کامران هم ځنګل ته اوس راځي او خپل محنت کوي او لرګي کټ کوي. او کامران بیا هغه لرګي بازار ته راوړي او په مناسب ریټ یې د عدنان په شان خرڅوي او په هغې کې ښه پیسې پیدا کوي. او هم اوس کامران ډېر بدل شوی وي، ځان له خپل محنت کوي او روزي پیدا کوي او د خپلې ښځې سره په خوشحالۍ زندګي تیروي. نو زما خوږو ماشومانو، که تاسو هم زموږ په چینل باندې نوي یې نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او یو ښکلی کمنټ وکړئ. ستاسو د مینې یو جهان مننه.